دوستانو دا کیسه د یو هلک ده چې د هغه پلار مړ سو نو د خپله مور اولډ هوم ته راوسته. اولډ هوم در اصل یو داسې کور دی چې په هغه کې هغه سپین ږیري یا هغه سپین سري اوسیږي چې د هغو کفالت د دوی اولاد نشي. دا هلک به کله کله د خپل مور سره د ملاقات لپاره رالی او پر هغه به یې پوښتنه وکړه. په دې منځ کې څو کاله تیر سو. یو ورځ دله ټلیفون رالی چې ستا مور پر آخري لمحات باندې ده، نو د خپل مور سره ملاقات لپاره راځه ولې دا مرګ ته ډیره نږدې ده. دی خپلې مور ته د ملاقات لپاره رالی او مور ته یې وویلې چې تا ته د هر شي ضرورت دی ما ته ووایه زه به یې درته راوړم. مور یې ورته وویلې چې په دا کمره کې یو AC ولګوه ولې په ګرمي کې دلته ګزاره نه کیږي، او د دا کړکیانو مرمت وکړه ولې په یخ کې دلته د یخه څه ټیک نه کیږي. ډېرې شپې مې په یخ کې تېرې کړې او د بندې په صحن کې یو درخته ولګوه چې د هغې سایې لاندې به ټیم تېرېدنګ اسانه وي. دا هلک ورته وویل چې مورکۍ ته څنګه خبرې کوې، ته د ژوند پر آخري لمحات باندې یې او ما ته دا رقم خبرې کوې، د دې مطلب څه دی؟ دا مور یې ورته وویل چې زویه دلته خو ما ډېر تکلیفات ویوړو، خو چې کله تا خپل بچان دا اولډ هوم ته راواستئ نو ما ته دا معلومه ده چې ته نه یخ برداشوی سې نه ګرمي برداشوی سې، ولې ته ما ډېر په نازو باندې رالوی کړی یې، نو زه ستا دپاره پریشانه یم. نو ګرانو کتونکو دا و د مور محبت د خپل اولاد دپاره چې د هغه مثال یو ځای هم نه میلاویږي. د مور پلار چې موږ تاسو څومره خدمت کوئ سو باید چې وی کو، ولې دا داسې هستیانې دي چې د دې رد و بدل نسته. امید لرم چې تاسو ته به دا کیسه ډېر خوند درکړي. دغه رقم مزیدار ویډیوز دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. د خدای په امان.